تیرو 2 ورځو راهیسې پر ډیورند کرښه سخت جنگ روان ده. ولسمشر غني خوشحال سادات ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې جګړه ودروه او زه کوشش کوم چې دا خبرې په ډیپلوماټیکو لارو حل کړم. د خوشحال سادات جواب بیا رئیس جمهور اشرف غني ته داسې و. خوشحال سادات ورته ویل چې جګړه هغوی شروع کړې ده او اوس یې ختموو مونږه ترڅو چې هغوی خپل وزر ته راغلي نه وي. زه په هیڅ صورت جګړه نه دروم. نن به زه پنجاب ته افغان غیرت وخیمه. ته مخه فکیږه جناب رئیس صاحب، زه په هیڅ صورت دا جګړه نه پرېږدم او که چیرې دا جګړه زما د سر په تاوان هم تمام شي نو زه له دې جګړې څخه هیڅ لاس نه اخلم. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورند پر کرغېړنه کرښه نن د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړې دریمه ورځ ده چې د پاکستان پوځیانو له افغان لوري څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خپل ویلي له تیر مازدیګر راهیسې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او تر اوسه یو افغان سرتیری ټپي شوی، خو د مقابل لوري 12 سرتیري هلاک شوي دي. دغه جګړه چې 2 ورځې مخکې پیل شوې، پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې له ډیورند کرښې دې لوري ته راواوړي او په دوکلام سیمه کې پوستې جوړې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د جګړې پیل د پاکستاني پوځیانو لخوا وشو چې افغان امنیتي ځواکونو سخت غبرګون ښکاره کړ او پاکستاني پوځیان یې پسې واخیستل. د هغوی تاسیسات یې له منځه یوړل. همداراز د هغوی 2 پوستې او یو لوی بیز یې ویجاړ کړ. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د قومندان سره د ولسي جرګې وکیل جاوید صافي په خپلو خبرو کې ویل چې ولس مو تر شا ولاړ دی او پاکستان ته پونره ځواب ورکړی. وروسته افغان مرستندویه ځواکونه هم سیمې ته ورسېدل او همداراز ځایي خلکو هم له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو او په ګډه د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړ چې پاکستاني پوځیانو له خپلو ساحو تېښتې او مجبور شول او له هغه ځایه بیا په ملکي وګړو راکټي بریدونه پیل کړل. د کونړ امنیتي مسؤلینو وایي چې د پاکستان له لوري په ملکي وګړو راکټونو راغورځول شوي چې 2 میرمنې پکې په شهادت رسیدلې دي. انا لله و انا الیه راجعون.